بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړه او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې څخه مخکې درسونه ویلي، حروف هجا مو وپېژندل او د حروفو په هجاو کې نقطه دار او بې نقطه لرونکي حروف هم وپېژندل. ګرانو زده کوونکو، په دې کې مو هغه حروف چې ډکه ادا کېږي او هغه حروف چې باریکه ادا کېږي هغه مو هم وپېژندل. نو ګرانو زده کوونکو، نن راځو موږ خپل نوي درس ته چې هغه زموږ او ستاسو څوم درس دی؟ درېیمه صفحه ده او زموږ او ستاسو څوم درس دی؟ درېیم درس ته هغه ته راځو. نو ګرانو زده کوونکو، درې اړخیزه حرکات په حروف هجاو باندې پیژنو چې حروف هجا مو مخکې ویلي چې څو دي؟ 9 حروف دي. د هغه څخه لومړنی حرف لیکم ګرانو زده کوونکو چې دا څه شی ده؟ حمزه د الف په شکل ده. دا مو یاد اوسه چې الف همیشه بې حرکته اوسي. نو که په دې باندې داسې هغه راکش کړو نو دا به څه شي؟ زور، زبر یا په عربي کې فتحه. اول به څنګه وي؟ او که لاندې ته داسې کړو نو دا به څه شي؟ زیر او یا کسره او که داسې حرکت پې راکش کړو ګرانو زده کوونکو، دا به څه شی شي؟ دا به پیخ او یا پیش یا په عربي ژبه کې ضمه شي. شی ضمه. نو دا به څه شي؟ او اصل تکرار کوي او تکرار کوي او. راځو ګرانو زده کوونکو، دې نه بعد حرف هجا ته چې هغه کوم حرف دی؟ د کشتۍ شکلی حرف، لاندې یو نقطه لرونکی حرف با ده. په دې که موږ داسې حرکت راکاږو زبر، زور یا فتحه، نو چې به شي؟ با نه با یو حرکت ده. او که لاندې پې داسې حرکت راوړو نو به څه شي؟ زیر چې دې ته په عربي کې کسره وایي. با کسره ب. او که ورپسې داسې حرکت چې واو هندیده خو وړوکی، هلته به څه وایي؟ پیخ یا پیش یا په عربي کې ضمه. بو. هغه نه وروسته کوم حرف چې راځي ګرانو زده کوونکو، کوم حرف ده؟ مکمل د ب هندې ده یا د با هندې ده، لیکن دوه نقطې لرونکي ده خپل د پاسه. که داسې حرکت پې راولو ته او که داسې نو ته، چې فتحه کسره، زور زیر او یا پیخ ضمه، نو چې به شي؟ تو. د دېغه حرکت سره اشنا شولئ. ګرانو زده کوونکو، راځو ورپسې حرف ته چې هغه کوم حرف ده؟ هغه ث ده. ث د جیبي څوکه، د بره غاښونو څوکې. دا به دا زور او یا دا زیر او یا دا پیخ چې په عربۍ کې موږ ورته فتحه کسره ضمه وایو، په دري ژبه کې موږ ورته زبر زیر پیش وایو، خو اصلي خبره د دې په غاده کې ده. ثو. ادا مو یاده کړه. راځو ګرانو زده کوونکو ورپسې حرف ته چې هغه کوم حرف ده؟ هغه حرف د جیم ده. حرف د جیم د دې نوم مو په حروف هجاو کې ویلی چې دا شپږ حرکته ده، په حروف هجاو کې نه راغلی. بس پرېږدو اوس په دې باندې دغه زور یا زبر یا فتحه راوړو چې به شي؟ او که زیر او یا کسره. ځکه زیر په دري او پښتو کې دواړه زیر دی، خو اما موږ په پښتو کې زور وایو، په دري کې ورته زبر وایي، خو په عربۍ کې فتحه کسره او ضمه وایي. نو که فتحه پې وایو چې به شي؟ که زیر یا کسره پې وایو او که پیخ پې وایو جو. راځو پسې حرف ته چې کوم حرف ده؟ هغه همدغه بعینه حرف ده، لیکن نقطه نه لري. نقطې د دې نوم هم بدل کړه چې نو که دا زور زبر فتحه پې راوړو او که زیر کسره پې راوړو
او که پیخ پیش ضمه پی راولون چه بشی؟ حو. ح ح حو. ګران زده کوونکو یاد مو کړه ورپسې ځو بل حرف ته چې هغه کوم حرف ده؟ خ خ خ. درې واړه یو قسم دي. درې واړه په عامیانه ژبه د لور شکل لري. درې واړه د بیضوي شکل لري لیکن نومونه بدل دي. ج ج جو. ح ح حو. او خ خ خو. زبر زور. زیر کسره. پیش پیخ ضمه. خ خ خو. ورپسې حرف ته راځو چې هغه څه دی؟ دال دی. که زبر یا زور. زیر یا کسره. پیخ پیش ضمه ورکو نو چه بشی؟ ده د دو. تاسو تکرار کړئ ده د دو. هغه نه وروسته همدغه بعینه حرف ده لیکن نقطه لري. او که زبر یا زور زیر یا کسره او یا پیخ یا پیش ضمه ورکو. ده د دو. د جیبې څوکه د غاښونو څوکه به وایو. نو ګرانو زده کوونکو اوس راځو ورپسې کوم حرف ته؟ را ته راځو. نو ګرانو زده کوونکو دا هم زبر زیر پیخ چې موږ یې نوم یاد که فتحه کسره ضمه چه به وایو؟ را را ری رو. را ری رو. یادم کړه را ری رو. ورپسې حرف چې شی ده بعینه را ده لیکن نقطې نوم بدل کړ چې شو؟ ز ز ز ز. دا که فتحه پې کېدو ز. که کسره پې کېدو ز. که ضمه پې کېدو زو زو. نو څه شو؟ ز ز زو. ګرانو زده کوونکو دا حرف مو هم یاد کړه. ورپسې راځو درې غاښونو لرونکي حرف چې نقطه نه لري. فتحه کسره ضمه. س س سو. س س سو. دا حرف ادا تاسو کوئ س س سو. ګران زده کوونکو دا هم تاسو یاد کړئ. ورپسې ځو بل حرف ته چې هغه درې غاښ لرونکی درې نقطې لرونکی حرف ده چې سین څخه جدا کوي. هغه چه ده؟ شین دی. که فتحه یعنی زور پې کې ووایو شه شي شو شه شي شو. ورپسې حرف ته ځو چې هغه صاد دی. هغه صاد دی. فتحه کسره ضمه. صو صوی صو. په ډکه اواز په ډکه خوله صو صوی صو. چې یو دا حرف مثالیه ده او دا حرف شبه مثالیه ده. ګورئ ضو ضو ری. ګوره هلته تشه شوه. ورپسې راځو همدغه سه حرف د صاد غوندې لیکن نقطه لري. فتحه کسره ضمه. ضو ضوی ضو ضو ضوی ضو. ګران زده کوونکو ورپسې بل حرف ته راځو چې هغه چه ده؟ طا ده. فتحه کسره ضمه. طا طی طو طا طی طو. ورپسې ګران زده کوونکو راځو بل حرف ته چې هغه کوم حرف ده؟ هغه د ضا حرف ده. فتحه کسره ضمه. ضا ضوی ضو. راځو ګران زده کوونکو ورپسې حرف د حروف هجاو ته چې هغه عین ده. فتحه کسره ضمه. ع عی عو ع عی عو. ګران زده کوونکو راځو ورپسې بل حرف د حروف هجاو ته چې هغه غین ده. غ غی غو. غ غی غو. فتحه غ کسره غی ضمه غو. ورپسې بل حرف ته راځو چې هغه فا ده. ف فتحه. ف کسره. فو ضمه. ف فو. راځو ورپسې بل حرف ته چې هغه قاف ده. ق قی قو. ق قی قو. ق قی قو. راځو ورپسې بل حرف ته چې هغه کاف ده. فتحه که کسره کی ضمه کو. که کی کو. ورپسې حرف ته راځو چې هغه لام دی.
فتحه لا کسره لی او ضمه لو لا لی لو ورپسې راځو بل حرف ته هغه چې میم ده ما می مو فتحه ما کسره می ضمه مو ما می مو ورپسې حرف ته راځو چې هغه حرف د نون ده فتحه نه کسره نه ضمه نو نه نه نو ورپسې ګرانو زده کوونکو راځو بل حرف ته چې هغه چې ده واو دی و فتحه و فتحه وی کسره و ضمه وی و ها دواړه ما مخکې درته ویلي دي بیا هم درته وایم چې دواړه یو قسم یو سترګې دوه سترګې ها دواړه یو ادا لري ها هي هو فتحه ها کسره هي ضمه هو ها هي هو همزه ا ای او ا ای او ګران زده کوونکو دا او دا حرف بعینه یو حرف ده دا مو یاد اوسه چې دا الف نه ده ځکه په قرآن کې د عربي لهجې څخه مونږ ته راغلې خبره دا ده چې دا همزه ده د الف په شکل دا همزه ده د همزې په شکل لکه مونږ تاسو قرآن کریم کې لرو انتم انتم دواړه همزې دي یو د الف په شکل یو د همزې په شکل ځکه چې الف باندې حرکت نه راځي دا مو یاد اوسه او اخره کې کوم حرف چې وایو هغه دا یا فتحه یا کسره یا ضمه یا یو ګرانو زده کوونکو دا حروف هجاو او په اخره کې یو څه نور هم لرو چې هغه دی انشاءالله په بل درس کې وایو دا زموږ او ستاسو نننی درس رب العالمین دی منګه او ټول هیوادوال او ټول مسلمانان د کرونا د مرض او آفت څخه په امان کې وساتي او رب العالمین دی دا کرونا نور ورکه کی مخکې لیدنه چې رمضان المبارک راځي او په رمضان المبارک کې الله پاک خصوصي رحمت وسی رب العالمین دی دا کرونا ورکه کی ومن الله توفیق